ذاتي جنې ستا دومره جرأت چې ته علي سره ملاوه شوې. د علي کاغذونه هوا زما کمرې ته راوړي، ما هغه واپس کړل. نن خو د علي کاغذونه ستا کمرې ته هوا راوړل، وایې کیدای شي سبا د هغه لو لیټر ستا کمرې ته راشي. کیدای شي چې د علي سره کاغذونه ختم شي او علي په خپله د دې کمرې ته راشي، ها که نه؟ زه خپل کور کې چا سره د میلادېدو حکم نه لرم. د حق لوري د حق خبرې کوي ها؟ سامان یازمینو خورایو راشئ سمه برابره. वाह 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 काका जबरदस्त. دا دې کله وخت کې دی؟ ما په روح کې بچي کله چې کائنات تاسو سره ملاوېده هغې ډېر وال پړی دي بچي، د هغې شپې ډېرې زخمي دي بچي. ډېر زخمي دي؟ ولې کاکا؟ بچي کائنات یې تا سره په خبرو لیدلی بچي. مشر خان چې جمدی و کائنات بیبي د شهزادګۍ په شان وخت تېروله بچي. د پلار د مرګ نه پس هغه د یو نوکر غوندې وخت تېري. د کائنات میرنه مور او ماما په کائنات باندې ډېر ظلمونه کوي بچي. ته څنګه یې؟ ته دلته ولې راغلې؟ که چا ولیدې نو بیا چې ولیدې نو څه به وشي؟ ورو خبرې کوه، ستا خبرې به څوک واوري. ته ولې یېرېږې؟ زه ستا پخپو مرهم لګولو راغلی. معمولي غوندې زخمونه دي، ټیک به شي. دا خو ډېر ظالمان دي. ولې جارې؟ ډېر تکلیف دی درته؟ زه د همدردۍ عادته نه یم، ځکه مې د سترګو نه اوښکې بهېږي.
ځان سنبال کا کائنات اوښ کې بيدو سره په انسان کې همت ختميږي او د درد احساس سیوا کېږي نه پوهېږم چې دا خلک ولې په تا باندې دومره ظلم کوي زه څه کولی شم زه یوازې یم په دې دنیا کې زما هېڅوک نشته ما ته پته ده خو ته دا سوچ هم مه کوه چې ته یوازې زه تا سره یم ما په خپل حال کې پرېږده که زه ستا د همدردۍ عادت شم نو ستا نه بغیر به زه دا درد څنګه تېروم زما د ستا په اوښکو قسم وي کائنات زه به ستا په مخ جړا په ځای خندا ضرور راولم روان خان ته د جرمونو د دنیا او د جواره یو ډیر لوی لوبغاړی او نن زه تا سره یو ډوله بول ټیک ده خو په یو شرط هغه څنګه خو یو داو به 10 لکو روپو وي منظوره ده منظوره ده روان خان شوکا روان خان ما سره خطبه کی دي دوا په بدینم چې دا مې بیلو غصه بدیم
چې دوکه دې ولې وکړه ما معاف کړه روان خان ما معاف کړه زما یوه سترګه د تاش په پاڼه وه او دویمه سترګه مې ستا غوندکې په کمینه باندې وه د روان خان سره دوکه کې د دوکې د انجام نه خبرې زه بیا دوکه نه کوم روان خان ما معاف کړه روان خان ما معاف کړه 10 لکه روپۍ روباسه اوس خو ما سره پیسې په ایمان نشته روان خان د لږو ورځو نه یې ډاله کړه جابریا زه تاله د 10 لکو روپو دپاره 10 ورځې نیټه در کوم او په 11مه ورځ به ستا مرګ یا الله شکر دې بلا و برکت دې جابریا بچ شو نن بچې
दस्तरगो जंको जानाना दस्तरगो जंको जानाना दस्तरगो जंको जाना जंको जानाना दस्तरगो जंको जानाना ډېره خوشحاله یار سره مې راوشوې مونږ ته د هر څه پته ده خو زما په علي باندې ډېر زړه خوږېږي ما ته خو پته ولګېده که نه نو علي غریب په ده نه نو بس ماما به علي مړ کړي مړ به یې کړي د خدای دپاره د علي شکایت ما ماته ونه کوي تاسو چې څه سزا راکوئ ما نه راکوئ مونږ به تا له سزا نه درکوو مونږ به ټوله قصه ماما ته کوو ماما ته نه د خدای دپاره داسې مه کوئ ته غواړې چې ماما ته موږ هلو نه وایو موږ چې څه غواړو هغه به کې او کوم به نوره قسم چې نن نه بعد به ته علي سره نه ملاوېږې او نه به ورسره خبرې کې نه دومره غټ قسم مه راکوئ زه د علي د بغیر ژوند تېرولو تصور هم نشم کولی نو بیا ټیک ده مونږ به ماما ته هلو وایو د علي مینې زما په ژوند کې خوشحالي راوستې ده د خور په حیثیت مالا خوشحالي په غیرت کې راکړه په خیر کې به تاله موږ د علي مړ وجود ته کړو بیا د علي تصویر د خپل مړ پلار تصویر سره ولګوه او جاړه ورته نه تاسو خبرې مه کوئ سوچ مه کوه د علي ژوند ستا په لاس کې دی زمونږ خبره منې او که نه زه قسم خورم زه به علي سره نه میلاوېږم نه میلاوېږم نه میلاوېږم خدایا ما سره د علي او د علي سره د زما مینه نه پیدا کوله نه پیدا کوله نه پیدا کوله خدایا ما سره د علي او د علي سره زما مینه به دې نه پیدا کوله نه پیدا کوله نه پیدا کوله څه چل دی ته ما سره خبره نه کې هیڅ هم نشته څه خو شته ته ما نه خفه یې ضروري نه ده زه د هرې خبرې جواب درکړم خو پرونه پورې خو ته ټیک وې دا اچانک تا باندې څه وشو پرونه پورې چې څه شوي هغه زما غلطي وه نن نه پس چې ما سره د ملاوېدو کوشش ونه کړي ولې کائنات زما څه قصور دی ما تا سره مینه کړې ده څه ټوکې خو نه دا ټولې خبرې فضولې دي دا خبرې د زړه نه وباسه کائنات زما زړه دی څه د کرایې کور نه دی چې نوټس په ورکې او خالی بشي دا د زما خبرې جواب نه دی ته ما ته زما خبرې جواب راکې علي زه ستا مینت کوم زما زړه د غمونو نه ډک دی ما مه پریشانه کوه دې مطلب چې پرونه پورې کومه مینه تا ما سره کوله هغه دروغ و دوکه وه علي ما څه په خوارو د خپل ارمان ګریوان ګنډلی دی هغه لیونۍ مینه د
ته بیا زمانه مه غواړه. پرېږده زما لاس، زه وایم پرېږده زما لاس. ولې وای سینې سره بدماشي کوې؟ دا زما خپله ده. ته ولې ما سره ملاوېدل نه غواړې؟ څه چل دی؟ لاړ شه کني چغې ماما. وهه چغې، خو نن به ما له زما خبرې جواب راکړې. کائنات ولرې کا ولرې کا ولرې کا څوک دې نه بار لاړ شه چېرته پټ شه لاړ شه. ولرې کا ولرې کا څه شو څه شو؟ تمہارے کو خراب ہے ہاں بدزادی جی نے دا علی سره ملاویږي دا خاندان نوم بدنامه هغه سره مینه کوي مونږ شرمېږو ها خان راغلی دی. راغلی دا سره خو څه وګوره سم په خدای په سمکه کې باندې جوړ دی حکومت باندې ها مړ شوی به وې. وکړه زما په سر قسم، ووایه ما ته چې زما قصور څه دی؟ ته ما سره ولې نه ملاوېږې؟ قصور ستا نه دی علي، قصور د هغه قسمونو دی کوم چې زما په پښو کې لکه د بیړو پراته دي. څه ما سره د نه ملاوېدو قسمونه درکړي؟ او خلکو قسمونو خیال خو دې وساتلو، خو په خپل زړه دې زور تېر کړو. دا سوچ دې ونه کړو چې ستا په جدایۍ کې زه پرون نه واله تر ننه پورې څو ځله مړ شوم خو بیا ژوندی شوم. زه کومه ژوندی وم علي؟ زما په مړ وجود کې ستا خواصې په نوم وه. زه مجبوره وم که ما داسې نه و کړی نو هغه به ته وژلې وې. هغه ما له دمکي راکړې وه. زما دپاره کائنات تا خپل ځان له دومره لویه سزا ورکړه، دومره مینه کړې ده کائنات. ګناه نه، زه به جابر خان سره د واده خبره کوم. د واده؟ او خو هغوی به نه مني. که مني او که نه مني زمونږ په واده کې هېڅ اثر نه غورځېږي. د واده نه پس به صرف خوشحالي وي، خوشحالي. رښتیا علي؟